یو ځوان هلک کې مه د اتیشتو کالو او یو جنۍ مې غوښتلې ده، اوله کې د هغې مور پلار انکار کو چې دا نه درکوو ځکه چې ته ستا ځای زموږ د ځای نه لرې دی. بیا وي د هغې نه بعد هغوی ومنله ما سره دا خبره، خو هغه جنۍ پکې دا شرط وتړو چې کله یې غوښته چې واده به 3 کاله بعد کېږي، واده به 3 کاله بعد کېږي ځکه چې دا ځای لرې دی، نو واده به 3 کاله بعد کېږي. نو اوس شریعت دې باره کې څه وایي؟ دا واده لیټ کول روا دي؟ او خصوصا دا چې وایي زه په ځان باندې یېرېږم چې زه به په فتنو کې واقع شم. الجواب، ګوره اصل په هغه شرطونو کې کوم چې په نکاح کې تړلی کېږي هغه دا دی چې ټول شرطونه جایز دي. په نکاح کې هر قسمه شرط تړل جایز دي چې په هغې کې مصلحت وي د جنۍ یا د هلک. حدیث کې دا راځي، امام ابو داود امام ترمذي راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل المسلمون علی شروطهم، مسلمانان به په خپلو شرطونو باندې مضبوط ولاړي چې څه دي ووایي هغه دې ووایي. بیا نو اصل دا دی چې هر قسمه شرط یښودی شي چې تر څو یو دلیل نه وي راغلی چې دا شرط ناروا دی، د هغه وخته پورې دا جایز دی. او چې شرط وتړلی شو د هغې به خیال ساتلی کېږي. الله وایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای ایمان والو د عهدونو د لوزونو د شرطونو به خیال ساتئ. نو که چېرته په نکاح کې شرط لیکلی کېږي هغه به جایز اصل دا دی. په بیه کې چې هر قسمه شرط دی هغه به جایز الا هغه شرط چې هغه د شریعت خلاف وي. بس هر شرط، یو روایت کې داسې راځي هر هغه شرط د هغې منل به لازمي چې کله ولیکلی شي په عقد کې، هغه د هر شي عقد وي سوای د هغه شرط نه چې هغه حلال حرامي او حرام حلالوي. نو یو خو دا بنیادي مسله یاده کړي. اوس دې جنۍ چې دا شرط تړلی دی دا جایز دی که نه جایز؟ جایز دی. څه حلال به کې حرام کړي او حرام به کې حلال کړي؟ نه، دا شرط څه دی؟ صحیح دی. دې ځوان شیر ورسره په هغه ټیم کې دا شرط منلی دی، ګرمه کې دی ځکه چې جنۍ مې وغوښته. اکثر داسې کېږي جنۍ وغواړي هغه ورته وایي دا خو غواړي خو بیا به دې له ګوره 15 تولې سرم کړي، 15 تولې نه وي 20 به ځکه چې دا خو ګرم دی که نه، لکه اول پیر دا وایي جنۍ غوښتل، لکه جنۍ غوښتل به ګوره صحیح، هغه ورته کور به له ګوره جدا علي، دا ګوره شرط چې وتړلی شي مني کور به ګوره د دې جدایي ستا د مور پلار سره به نه اوسېږي. وی بلکل کور یې په ما شو او دی په ما او دغه په ما بیا وروسته ګرځي مولوي صاحب او شیخ صاحب او مفتي صاحب او دا څنګه او دا به دوی ولې ناروا کار نه کړي، دا به جایز وي دوی له، بیا په هغوی باندې داسې دغه کوي، دا دوی له جایز دی. نو ته په هغه ټایم کې ویده وي کله چې دا شرطونه تړل. دې جنۍ چې په دې هلک دا شرط یښودی دی چې 3 کاله بعد به واده وي، دا د شریعت خلاف خو نه، دا خو صحیح شرط دی. هغې به خپل څه عذر ته کتلي، خپل څه کار ته به یې کتلي، هغوی به خپلو څه حالاتو ته کتلي، کېدای شي د هغوی طاقت نه وي، د هغوی وس نه وي، او ویلې وي 3 کاله بعد به واده وي، دا ښه صحیح شرط دی. اوس دی وایي چې وایي دا واده وي لیټ کول جایز دی. نو دا تپوس چې ده په هغه ټیم کې چې عالم نه کړی وی کوم ټیم کې چې نکاح تړلی چې آیا دا شرط دا ښځه ږدي دا به جایز وي؟ اوس دی ده تپوس کوي چې دا به جایز وي او که نه. اوس یو څو صورتونه دي. یو اولنی کار خو په ده دا دی، اولنی صورت دا دی چې دی به دا شرط چې څه هغوی سره لیکلي دي دا به پوره کوي. بس غلی کښېنه او ذکر اذکار کوه، روجې نیسه او صبر کوه. دویمه طریقه دا ده چې دی لاړ شي او د هغوی مشرانو سره خبره وکړي، خپل مشران ولیږي او کښېني او بس دی. 3 کاله ډېر دي او دا ځوانان دي او په فتنه کې پرېنوځي په دې طریقې سره. درېیمه دا ده
دویمه که درېیمه بلکل نه کېږي او دی وایي چې زه یریږم چې زه په فتنو کې واقع شم او دی یریږي په ځان باندې یقینا نو بیا دغه بله لار ده چې دی بله جنې وغواړي دا په شریعت کې ناروا نه ده اگر که د پښتو معاشره زه د پښتو د معاشرې خبره نه کوم زه د شریعت خبره کوم یو سړی په ځان یریږي چې زه په فتنه کې واقع کېږم او نور د الله نافرمانیانې رانه کېږي او دې خبر کې هغه کور والا او هغوی ته ووایم او مشران هم ولیږي هغوی بیا منخطي دي چې نه موږ به جنې به 2 کاله بعد درځي او 3 کاله بعد به درځي نو دا دوی غلط کار کوي بیا پکار دا دی چې خبره دومره اوږدول نه دي پکار لنډې کوي اسانې کوي نو که دې ټیم کې د هلک بیا ځان له بل واده کوي نو په دې کې څه حرج نشتي دا یو ورو سوال کړی دی چې د طواف په دوران کې به کومه دعا ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د طواف په دوران کې د هر طواف دپاره خاص اذکار او دعاګانې دا نه یې نقل او دا کوم کتابونه چې خرڅېږي خصوصا د پښتو کې اردو کې او په دې ګاډو کې چې پراته وي په دې میقات کې او د ملک نه چې راځي هلته هم خرڅوي او دا اولني چکر دپاره دا دعا ده دویم دپاره دا دعا ده دا بېدلیله دعاګانې دوی ښوولي هسې خپل تجارت پې چلی خپل کار چلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د حجر اسود او د رکن یمانی کوم یو ګوټ دی حجر اسود د مخکې چې راځي د دې رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا ذکر ته ثابت دی امام احمد دا راوړی دی